ملګرو سلامونه هیله ده روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست او د ژوند شپې ورځې به مو په ډېرې خوشحالۍ او سوکالۍ کې تېرېږي. زه سجاد شاه او زما ګران ملګری ستار جان د خوست سرګردان چاوښ کې څوم چات ته راپورته شوي یو ستاره؟ شپاړسم چات وي لکه شپاړسم اوولسم چات ته د خیره سره ډېر جګ دی که نه؟ ډېر جګ د مرګلو خدای د خیر پیښ کړي. سجاد به په کمره واویر کې ډېر جګ ځای تر ختلی یو خدای مو د زلزلونه وسوتې ډېره غرونه دو چې موږ روغ ته رسېږو ملګرو په دومره جګ ځای باندې دا شین چای له وطني ګوړې سره یو ځای مرګلو دا خدای مارکیټ والا تراس که د ګوړه مارکیټ والا چې دا ډېر ځوان سړی ده او خدای د ده ته نوره پرمختګونه اویر کړي چې دا رقم مارکیټونه په خوست کې جوړ کړي. ماشاءالله دا خوست ښکلا ډېره وسره شوې دو ټول خوست ماشاءالله ډېر ښکلی دی ځای نه برېښي. ملګرو خبره دا ده چې دغه ځای ته په راختو او کله چې راوختو ما چې پام شو زما د پاڼې د تعقیبونکو شمیر د فالوور شمیرم 200,000 ته ورسېدو. نو په همدې مناسبت مو ویډیو جوړه کړه. خدای دې وکړي ستاسو د ټولو به خوښه شي. ستار سره به هم خبرې کوو د دغې ځای نه به تاسو د منظرې هم ښیو. دلته تاسو چې وینئ بېلابېل کسونه رخېږي د هغه ملګري دي ځوانان دي او هلته کاروبار هم راغونډه دی خیره سره او موږ داسې ګرم چای هم ته نوشیجان کوو. زه به تاسو ته د خوست منظرې هم وښیم دا ملګري چې دلته روخېږي یعنې ماکس وخلي او مهمه دا ده چې د خوست هر یو ځوان د خپلې سیمې د خپل ټاټوبي د خپل ولایت یو ډېر ښه انځور نورو وطنوالو ته وړاندې کوي چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. الحمدلله ثم الحمدلله ځکه ستا وایم سجاده چې کله د مارکیټ تر جګ شوم مو د خپل خوست وکتلو زه خدای نه ډېر رضا شوم چې الحمدلله خوست دومره پرمختګ وکړو چې دومره جګ منزل کې جوړیږي او دا ډېر ویاړ ده موږ ته مرګلو خدای ده وکړي چې نوره کاروباري خلکه په خارج کې وي باید د دې ما رقم کور وکړي د مارکیټ والا څومره ښه کور یې کړی ده د ټول خوست دارې وي ته ښه ده. که زه دې ته وایم چې د ډېرو پارکونه که په یوه شپه په دا ځای میله جوړه کړي دا د ډېر ځای نه ډېر ښه ځای ده. ستار جانه زه به د پلای پره په دغه ځای نه کېږدم چې نه وغورځي که وغورځي دا زین چې شیشاخ بیورې ونه لیدلی شي چې بیخي به معلومات ونه شي چې کومه زاویه نه لوړه سړ ته تېرېدا یا نه شم زه خپله دارې وګړه بېږم خواجي صاحب ووي چې لایب شته کېدای شي لایب کې مو بیا کوز کړي موجود اوسه پرپوزۍ نه ده سجاد که نه تودا وینه کېږي تودا وینه کېږم چې دا کورونه واقسم دومره جګ وړه بریخي زین چې که تریاکې کوم ځای ته اپلای کړي نو یم بیخي جګ هغه دی دوستانو تاسې به په ویډیو کې کسی د خوست تر جامع جومات هم د دغه ځای نه بریښي او بیا د هغه د متون تپې د خوست یوه خاصه ښکلا جوړه کړې ده چې له دغه ځای نه ډېره داسې په ښکلې منظره کې معلومیږي. نو زما هدف دا و چې زما د پاڼې د مینوالو شمیر چې 200,000 ته ورسېده دا په دې معنا چې لیدونکي موږ ګوري ستار جانه دوی ته زموږ برنامې زموږ پروګرامونه زموږ هغه ناچیزې کړنې خوند ورکوي چې د دوی لپاره یې موږ کوو. دا ډېره غټه خبره ده. کوشش به کوو چې له دې نه وروسته هم ستاسې لپاره بېلابېلې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. د خوست مازدیګري خپرونې به له تاسې سره شریکوو. د بېلابېلو سیمو ښکلې انځورونه به درته ښایو. اوس به داسې وکړو ستارجانه تر څه چې ته کومو ځایو کې بالا دی دغه لیدونکو ته یې ښیه مرګلو که تاسې کړلی شئ زه او سجاد ډېر وخت لږ مصروفیت مو لرلو چې مونږ سره په یوه ځای نه وو. مونږ به سرګردان چوک په ژوندۍ بڼه ته وښیو. سجاد یې مونه لږ بلد ده دا خو په زور کې وخت تېر کړی ده. زه خو هسې کلي والا مرګلو دی لوند کسی سرګردان چوک ملګرو ډېر جګ ځای نه په تاسې نیکسو وینې مرګلو د کریم خانې ډېرې تازه برېښي پوسخې چې چېرته زوړ ټېر ده په دې دلی کړه ده مرګلو کایلون دی نه یوه کیسه ډېر تازه برېښي مرګلو ستاره دې ویډیو نه چې زه غواړم دغه لیدونکو ته یا په خاص ډول هغه کسان چې په زور کې دکانونه لري یا مثلا کاروبار لري خپل مارکیټونه او دکانونه لري داسې ویتایم چې کوشش وکړئ چې د ښار یا د دکانونو دغه پوسټ چتونه هم لږ منظم وساتئ لږ صفا وساتئ. اوس که اوس د حمام د سرګردان چوک سره د لوکس کریم خانې دومره تازه برېښي لوندې نه چې وایي کیسې چې خارج کې نشته چې چېرته زوړ چپل ده چې چېرته زوړ ټیر ده دا ټول سامان په دلی د مرګلو مونږ سجاد بتویر کې په کمره ډېر یوه نن سایلي ځای ته جګ شوي یو ډېر لوکس زیکوټ که د مرګلو هغه سټوډیم ده ډېر لوکس هرڅې مرګلو سټوډیم وکیسئ ښې لوبې کې چلان دی فوټبال. بالکل نو ستاره څه به وایې لیدونکو ته چې لږ خوښ شي خوشحال شي
بس لیدونکو نه موږ بس چې چیرته وي بس تازای غواړو خاشولې غواړو. زه به یو مرګلو ته یو شعر وایم یا چې بې باوره خلک نه یو محترمه موږ ناکام محبتونه خم پاللي. واه 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 یو چک چک خو تاسې ورته وکړئ نور خو څوک نشته. ستاره یای چې نن خو په سهار کې په غوسه سترګې راواړوه نن خو په سهار کې په غوسه سترګې راواړوه چې بیا د مازدیګر کې د راتلو په تمه نه وه. ارشاد ارشاد. او بل ځای کې وایي چې د مازدیګر ازار وهلیا په ماښام چې راځې خو ما نو څه له انتظار له ماسپښینه کوئ. داسې زه ستاره هغه اړخم لیدونکو ته ښیو دوی به وایي چې لکه چې ټول مو خپل ژوندونه کې ورکړي دي. سجاد یو کور کا ډوګه کسه که تختو کې میخونه کې وي دارې نه وي چې خپو ته دې نه نه که خیر وي زه به ګزاره کوم. تو خو د بټونه پسته دی مو بټونه که فکر دی وي لږ چا خیل ته چې میخونه دومره کور نه پکي که نه. بس نو تر څه ستاره چې دا هغه زه اورېدونکو لیدونکو ته وښیو دا هغه ډېر مهم اړخ ده. او ملګرو موږ به خپل کله دې ته وښیو مرګلو یې دې څخې نه که تاسې کسی مرګلو الحمدلله چې دا روډ داسې په وتله ده دې نه دولې ماشاءالله دا ټولې موږ متون کوم ده کور ته زه اوس دې ځای نه د خپل کله دارې قسم مرګلو کوز ځای کې وي سور غونډۍ معلومه یخېدو مرګلو ډېر ښکله ځای ده منظره دو شیګارې اسمون اوریز د مرګلو شاید اټکله شوه وي سبو ته شیګاره وي مرګلو خو ډېر یوه روغ ځای ته مرګلو ورختلي یې چې تازه وی سجا در سره د موږ خپله روغلو مرګلو لږ چا خیل ته چې سره وریاو مرګلو نه مو شوله سره لیدای دا وه لږ مصروف څو ورکو بل ته لوړو خیر موږ مرګلو کوشش کو چې تاسې سره په یوه ځای شو. دوستانو بیا به یوه ورځ راځو دلته چې دغه کارونه بشپړ شي یوه خاصه خپرونه به بیا جوړوو د لومړي چت نه تر اخري چته پورې یعنې دا 14 د 11 چت دی چې موږ پرې ولاړ یو او تاسو ته مو یوه وړه غوندې خپرونه جوړه کړه. دا خاص دې په خاطر چې د پاڼې مینوال 200,000 ته رسېدلي وو. نو بیا مو وایم چې له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ کورونه مو ودان چې زموږ دغه ناچیزه فعالیت ستاسې د خوښې او ذوق وړ وګرځېده. زما همیشنۍ هڅه دا ده چې له دغې پاڼې او همدارنګه د سولې پیغام راډیو د څپو او همدارنګه د ټولنیزې میډیا له لارې د خوست د پاکتیا لوګر کابل او هغه سیمو یو ښکلی انځور له تاسې سره شریک کړم له وطنوالو سره شریک کړم له نورې نړۍ سره شریک کړم چې زما وس رسیږي او زما ورته لاسرسی کېږي د خیره سره. ستار به مر سره وي ستار به ټوکې پکې او ملګري به خوندوي د خیره ځکه د دې لهجه د خبرې مرګلو زه خپله خوس لهجه یم چا خیل ته پرسای مې ازدا دي څه زبانونه مې زده دي خو شکر ده زه خپله لهجه نه بدلوم زه د خپلې لهجې ډېر مینهوال یم. بس نو خوستوله لهجه خو چې د اوس د ټولو وطنوالو په زړونو کې خاص ځای نیولی ده. ارشاد ارشاد ډېرو خلکو ته خوند ورکوي لهجې مونږ کې شته کنداره یا شته موډ خو الحمدلله مونږ یې خوست لهجه ښکلې لهجه د ډېرو خلکو. دوستانو نور تاسو ته ښه وختونه غواړو. زه اوس اتار چې دې ځای نه کوزي ګوازئ چې مخامه ځون بنې مرګلو ډېر جګ ځای د اسمونه سره ګډبډ ده زلزلې تیپنونه به روشي مرګلو مونږ کوش ولو. بای بای ښې شېبې خدای پامان.